چې تابع و سمندر د هغې پیغلې نن قضا کو یوړو سر د هغې پیغلې د بدن سوری خپو ته ور پرې باسي ګناهګار ګڼم انمر د هغې پیغلې د یو تورات په تحریف شوي آیاتونو جینۍ مونږ به رانیسي ستا د مخ په وران خالونو جینۍ د یو تورات په تحریف شوي آیاتونو جینۍ مونږ به رانیسي ستا د مخ په وران خالونو جینۍ عزیز مصر چې مالدارو پیغمبر یې واخیست دا خو دنیا د مرتبې وي د جیبونو جینۍ قربان عزیز مصر چې مالدارو پیغمبر یې واخیست دا خو دنیا د مرتبې وي د جیبونو جینۍ د بندګۍ او احترام خیال په یو ځای راغلی خاوره مې ښکل کړلې ستا خپو ته مې تندی راغلی د یو مجبور ضرورتونه یو سړي پوره کړل منم بنده دی خو ګمان مې پې د خدای راغلی هوا کې وچې پاڼې او اکثره کاغذونه زمونږ د امید کښتۍ خو یره کاغذونه ژوند څه دی او د ژوند د عملنامه په آخرت کې بس وړو غټ عدالت ته له دفتره کاغذونه ژوند څه دی او د ژوند د عملنامه په آخرت کې بس وړو غټ عدالت ته له دفتره کاغذونه پې ما د سبقونو ډیګرۍ واخیستې نامزادې پې ما د سبقونو ډیګرۍ واخیستې نامزادې مطلب چې ستا والی شوې د زړه سره کاغذونه کوم خواته لاړه مقرره فرښته د ډوډۍ تیر شو بحران په جنګ ځپلې خاریه د ډوډۍ چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وې دا دی چې چا کړی د واده د ډوډۍ قربان چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وې دا دی چې چا کړی د واده د ډوډۍ عجیبه ده د دلته جنګ په مسلکونو کېږي خو که سنګینه مسله ده نو هغه د ډوډۍ او خلک زمانه تبصرې په ښکلاګانو غواړي او ما ته پیښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ کاروان مومند د ځوانۍ د مایوسۍ سبب دی یوه د مینې نیمګړتیا ده او یوه د ډوډۍ د رب تعالی شو ګرځېدو به ټوله لم ورپسې خو چا به زړه کاته او چا کاته حرم ورپسې چې حابل مړ شه جمیله که اقلیمه خواره شوه کور د چا وران شه کمې خور و که ماتم ورپسې او که پښتون مړ وي نو په درېیمه ورځ یې غم حرام وي که کربلا وي کال په کال به ځان وهم ورپسې خدای رایاد که ټوله شپه مې جانماز خور کړ د ناکام عشق په خاتمه مې جانماز خور کړ یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان کوټه راساسي په باجه مې جانماز خور کړ لار د پنجشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور کړ نه هره شپه و یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور کړ یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږاوه واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور کړ او حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو په خپله ماته دروازه مې جانماز خور کړ کاروان مومند د نورې مخ د فتول مرتو راوو د خپل غزل په آینه مې جانماز خور درمان صاحب چې دا کوم شعرونه غواړي که دا کې راته څه یاد شو چې امن غواړو نیسم هر چاته په زارۍ لمن یا خدای را لنډه کړې د نورې بدمنۍ لمن ډېرې غریبۍ ترېنه حیا د بدن واخیسته یا په شرم پورته شي یا خیر ته د ډوډۍ لمن او ما به خپل صفانې بې ګناه ثابتوي یو ځل حال به زلیخې د یوسف ووایي وروستی لمن ربه یو جنت دی بیخي وران ویجاړ جوړ کړی دی مور ده او باران دی په بچو نیسي سوری لمن ربه یو جنت دی بیخي وران ویجاړ جوړ کړی دی مور ده او باران دی په بچو نیسي سوری لمن او کور د یو چا د مینې وران که ورته وجاړئ مه نیسئ څادرې سبا نیسئ په ډولۍ لمن نن راته له کاڼو ډکه بیرته را واپس شوله چاته مې پرون و ډکه کړې له نیکۍ لمن او ژوند کاروان مومند په خیرات کې خلک نه غواړي نه نیوله ځکه شیر عالم ته میمونۍ لمن ډېره زیاته مننه
اسمار صاحب نظم دی چې زه ډېرې لارې د صفا مروه په شان ګڼمه د لادرکه بچو لارې یا د لرې وطن رنځوره مور ورته چشمې صفا کوي او ګوري د نوح کښتۍ وه خو د نوح زوی پکې نه کېناسته قابل د مور راوړی ورور ځمکې ته ښکته کړلو لار د کنعان د شاړ کوي کې میره ورونه ګوره یا یې ارزانه سودا کړي په یو ورک لاروي کومه رشته ده د اعتبار چې سر ته ورسېده زه یوه مور وینم چې منډې او رامنډې وهي د نیل په غاړه ده او یا د حجاز سرو شګو کې مور د موسی او اسماعیل ده یا زما پوښتنه زه یوه مور وینم چې منډې او رامنډې وهي د نیل په غاړه ده او یا د حجاز سرو شګو کې مور د موسی او اسماعیل ده یا زما پوښتنه یا په زمزم پسې او یا په سیر غنمو پسې مور د موسی او اسماعیل د یا زما پوښتنه یا په زمزم پسې او یا په سیر غنمو پسې په هسپتال کې د مریض بچي د میندو منډې ډېر قدمونه مقدس دي ډېرې لارې د غم زه ډېرې لارې د صفا مروه په شان ګڼم